نو ښه ملګرو زه یم غونډل خان غونډل په ننني خبرونو کې زه تاسو ته د بار طرفه مونږ ته یو میسج راغلی دی. هغه میسج زه تاسو ته لایو ښایم نو چېرته ځئ مونږ سره دا میسج وګورئ چې راکس څه وایي. نو ښه ملګرو ننني نیوز دا دی چې ډېره زیاته یخني ده. د خپلو ماشومانو خیال کوي او خپلو ماشومانو ته بنین ټوپې او جرابې ورته اچوي او ورځ به کې د سکولونو چوټیانې کېدو واله دي. نو ماشومان ډېر زیات خفه دي خو بس څه وکړو له دغه نه دی شوي چې کله چوټیانې شي بیا به مونږ تاسو ته ووایو. ننني خبرونه دومره هم بس چې میلاویږو به نوي خبرونو کې. یاره بابا جانې ما خو ویلې ویم ټوټیانې به رالی راکړي. یاره خو ماښامي ټایم دی د 9 بجو لا خبرونه مې خوښ نه شوه. زما خبرونه خوښي بابا چې په هغې کې وایي چې سال له چوټیانې دي. یاره بچې کیدای شي چې د ورځ دوه کې ستاسو چوټیانې وشي. ستاسو چوټیانې دونه لیټ نه دي خو بس د ورځ دوه کې کیدای شي چې باران وشي که نه. کو باران شو که نه موسم خراب دی وریځې مریځې راغلي نو بیا به درته چوټیانې خامخا درکوي. یاره نن خو ډېر زیات ته غم خبر دی. ډېر زیات خفه یم د غم راله خوب هم نه راځي. خو یا الله چې سر له راپاسمه او وایي چې یو 3 میاشتې چوټیانې شوې. ښه ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری غونډل خان غونډل. سهار مو په خیر. پرونی خبر تاسو اورېدلی و. نننی بل نوی خبر راغلی دی چې څه خبر دی. سهار وختي دی 6 بجې دي نو راځئ چې دا نننی خبر واورو. نو ښه ملګرو پرونی چې کوم خبر مونږ اورولی وو نو په هغې باندې ماشومان ډېر زیات خفه شوي وو او ماشومان سکول ته په شوق باندې نه تلله. نو نننی خبر ډېر زیات ښکلی دی. نو زه اوس د غونډل خان غونډل صاحب نه تپوس کوم چې دا څه وایي چې ووایه ورته که نه. یاره مونږ به پکې څه ووایو خو بس ووایه ورته چې څه خبر دی. مونږ به هم واورو دا خلک به هم واوري. لکه دا خبر را باندې اورئ ووایم ورته او ووایه ورته مړه مونږ به هم واورو که نه. نو زموږ دې په زړه باندې ثقالت راوستې دي. ګورئ چې څه خبره به خبره کوي نه ووایم ورته ووایه ورته که نه. نننی د خوشحالۍ خبر دا دی چې چوټیانې شوې. یاره بابا جانې د چوټیانو اعلان خو یې راته وکړو که نه خو زه ورځم چې لږې میتیازې راله راغلي دي. بار میتیازې کوم نو بیا راځو بیا ګپ شپ لګو. ډېر خوشحاله یم چې دا چوټیانې یې راته راکړې. دا ورشه سرکوزي یا د خوشحالۍ نه خو په جامو کې نه ځایږي خو ورشه میتیازې وکړه بیا راځه چې ګپ شپ ولګو.